بودیست دی د خپل د بت عبادت کوي. دا ګور ورته ولاړ دی، دا عبادت کوي، دا بودیست دی. دا اوس د خپل دفتر د خپل کارونه پسې پیلوي او ولې عبادت وکړي د دا بت. بوتان دي، دا د ګوره چا چرس ایښي دي، دا د چرسو سګریټونه ایښي دي و دا یې د خیرات دپاره ایښي دي، دا چرس سګریټونه، دا د دوی بګوان دی. څه شي ګناه لري؟ دلته چې دی د نشې شیان یې د خیرات لپاره ورته ایښي، دا د چرسو سګریټ. دغه بوت ته ډېر شیان ایښي دي، ګور سیبان دي، مڼې دي، مالټې دي، کیلې دي، دا 2 بوتله دي، یو کې شراب دی او دا بوت دلې ورته ایښي دي. دلته ډېره میوه ایښې ده، دلته یې ډېره میوه ایښې ده د خلکو دپاره، د غریبانو دپاره. او وینې بیخي ډېره میوه ده. اوس دې بوت ته چیچ پراته دي، مرو مرزو د یتیم شیان ایښي دي، ډېر شیان ایښي دي. ګوره دغه 3 دانې بوتلان دي، در چا ضرورت دی، دا دغه دی بوتلان دی، دغه یو د اوبو بوتل دی، دغه چپس دي، دا دې ورته ایښي دي. دغه ګوره یو چپس، دا کیلې دي، دا پر څنګ یې چپس دي، دا خواته یو میټایي ایښې ده خوږه، او دا د دوی د بوت ځای دی. دلته مطلب کوم ضرورتمند خلک دغه په دغه شیانو باندې ضرورت ورکړه، دا د دوی بوتان دي، دا د نن هم بوتان دي، دا د باندې هم بوتان دي. السلام علیکم قدرمنو. دا چې دی دا بودیست دی، د بودا مجسمه ده، د دې مخته خوراکی ایښی دي. ګوره دا کیلې دي، کیلې ایښې دي، پر څنګ یې پان دی، د نشهیي توکي هم دي. نو دا د ایږدي په دې نیت ایږدي چې یو غریب راسي او دا هغه وخوري، چې هر څه یو غریب یې هغه دغه شی خوري. نو دې ته چیش ایښي. دا کیلې دي، دا یو بوتل اوبه دي، دا نشهیي توکي دي، دا نشه ورکوي. دا پان دی، ګوره دا وینې، دا پان دی، دا د نشې شی دی. دلته هم کیلې ورته ایښې دي، هغه بوت دی، هغه ایښې دي، دغه کیلې ایښې دي، دلته هم کیلې دي، او هلته اوبه هم دي، او دغه نشهیي توکي دي. هغه بودیست د دوی دغه دی، هغه د دوی مجسمه ده، او دغه یې کالي ایښي، دا بلکل نوي کالي دي، دا چا چې ضرورت وي هغه دې یوسي. دا یې کالي ورته ایښي دي، دا دې کالي ایښي دي چې هر چا ضرورت وي دا کالي دې واخلي، بلکل نوي کالي دي. او دغه یې هم ایښي دي، ګوره دا ونې ته ماخل دی دغه کوي، سجدې کوي، دکې هم کیلې او شیان یې ایښي دي ورسره. دا بل یو د بوت دی پروت دی، دا بالا بوت دی، دې ته ګوره دا د شراب ایښي دي، دا 2-3 بوتلې دا شراب. نو دا یو مندر دی، دا بل مندر. دا کورونه دي، دا کلی دی. او دا د دې مجسمه ده، دا بودیست دي، بودایان دي. دلته هم ګوره دا اوبه ورایښې دي خلکو ته، دا بوتلان هم ایښي دي که څوک خوري. دا د دوی دغه د څه نومېږي مندر دی. دلته ضرورت خلکو د کوم ضرورتمند خلک دي په دغه باندې ضرورت پوره کېږي، دا دوی ورته ایښي.